یو ملګري پوښتنه کړې ده چې یو 50-60 کسان هغه پرې کوي، څوک به ورته پتې وایي. داسې نو بیا دا د پرې کولو وروسته چې کوم شخصیت ناکامه شي، هغه څه پیسې د صحبت دپاره ملګرو ته د خوراک دپاره ورکوي. نو د دې یعنې مقصود یې دا دی چې د دې خوړل څنګه دي. اول خو دا پرې غیر شرعي عمل دی، په دې باندې وخت تېرېدل ډېر زیات نقصان کوي، ډېر فساد دی پکې، د دنیا او آخرت د نقصان سبب جوړېږي. بیا چې په دې کومې پیسې اخیستل دي، دا نور د حرمت سبب دی، په دې کې نور مشکلات راځي. نو د داسې حرکاتو څخه ځان محفوظ ساتل پکار دي. چا څوک ورته کیني، هغه هم د دې پرو په ټول ترتیب کې شامل دي، او دې باندې چې کومې پیسې دي د خوراک دپاره یې خرڅ کړي، هر څه دپاره یې، نو دا پیسې ورته حرامې دي، او په دې باندې باید خوراک ونه کړي. هم دا پرې پرېږدي، هم په پرو باندې دا پیسې ورکول پرېږدي. د دې څخه اگر دا اوقات په ذکر، تلاوت، عبادت، په دعا باندې ولګوي، دا د خپل سفر دپاره د نفع سبب جوړېږي. که دا شخصیت مسافر وي، نو نه پرې کول پکار دي، نه په دې څه اخیستل. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ، تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ، تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.